د کمپیوټر نړۍ ته ښه راغلاست. کمپیوټر یوازې یو ماشین نه دی، دا یو برېښنایي دماغ دی چې ستاسو ورکړل شوی ډاټا اخلي، پراسس کوي او په ګټورونو معلوماتو یې بدلوي. دا زموږ ژوند د پېښور نه تر کراچي پورې اسانه کړی دی. CPU یا Central Processing Unit لکه د انسان دماغ دی. کله چې تاسې په کیبورډ ګوتې وهئ، دا CPU دی چې پرېکړه کوي څه باید وشي. دا په یوه ثانیه کې په میلیاردونو حسابونه کوي تر څو ستاسې ویډیو یا گیم روان وساتي. دلته دوه ډوله حافظه ده. ریم لکه ستاسو د دفتر میز چیرې چې تاسو اوس کار کوئ. کله چې کمپیوټر بند شي، ریم خالیږي. خو هارد ډیسک لکه الماری ده. هلته ستاسو فایلونه د تل لپاره خوندي پاتې کیږي، حتی کله چې برق لاړ شي. مدربورډ لکه د یو ښار نقشه ده. دا ټولي برخې لکه CPU، ریم او هارد ډیسک سره نښلوي. که مدربورډ نه وي، هیڅ برخه د بلې برخې سره خبرې نشي کولی. دا د ملا تیر په شیر ټول وزن پورته کوي. په پای کې کمپیوټر څنګه زموږ خبره اوري؟ د انپوټ وسیلو لکه کیبورډ او ماوس له لارې. او څنګه جواب راکوي؟ د آوټپوټ وسیلو لکه سکرین او سپیکر له لارې. دا د انسان او ماشین ترمنځ یوه مکالمه ده.